السلام علیکم دوستانو، له کندهاره تر سپینې ماڼۍ پورې ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو څخه پر وخت خبر سئ. شهید تورن عبدالخالق بارکزی د امریکا د ولسمشر مرستیالې کامله هاریس د سلاکار یاغلې نسرین بارکزی پلار دی. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د ملجات اوسېدونکی و. د ثور تر کودتا لږ وروسته په 1988 کال کې ونیول سو او بندي سو. څو میاشتې وروسته د حاکم حکومت لخوا لکه نور زرګونه افغانان دي هم پرته له کوم جرمه او محکمې اعدام سو. د شهید بارکزي کونډه میرمن او درې صغیرانه لوڼې محکومې پښتونخوا کوټې ته ولاړې. څه وخت وروسته امریکا ته کډوال سول او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې میشت سول. که څه هم دغه معصوم یتیمان ډیر کوچني له وطنه راکډه سول، د امریکا په چاپیریال کې رالوی سول. درې واړو خویندو عالي لوړې زده کړې وکړې، خو د دې پردې ماهیت سره سره خپل افغانیت او پښتونولي هم هغه شان ټینګه وساتله. د ښاغلې نسرین مشره خور ښاغلې حما بارکزي د قوي احساس خاونده ده. په امریکا کې د محکومه پښتنو د خپلواکۍ د غورځنګ PTM تر ټولو مخکښ او سرلښکرې ده. هر ځل چې د پنجاب ادارې په محکوم او مظلومو پښتنو ظلمونه او تیری کړي دي، دوی هم د پنجاب د ظلم په غبرګون کې په کالیفورنیا کې لاریونونه کړي دي او لا هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټینګ او کلک ملاتړ ده. ښه مې په یاد کله چې د پنجاب ادارې حارث وزیر شهید کړ، دوی په کالیفورنیا کې په میشت افغانانو د لاریون غږ وکړ. د لاریون په ورځ حما بارکزي خپله ټوله کورنۍ لاریون ته راوستلې وه او ویل یې که بل څوک راځي که نه راځي، موږ له کوره پرایو لاریون به کوو. همدا ډول دغه خویندو تل د خیر او ښېګڼې کارونه هم کړي دي. په امریکا کې د نوي کډه سوي افغانانو سره هر ډول معنوي ادارې او مادي مرستې له خپله جیبه کړي دي او په افغانستان کې د خپلې کورنۍ د فنډریزینګ له مخې د ډیرو بېوسو مظلومو او ناروغانو په درملنې کې غوڅې او پرېکنده مرستې کړي دي. د ښوونځیو او بېوسه محصلینو سره هم بې حسابه مرستې کړي دي. لا هم د ډیرو بېوسو کورنیو مرستندویان دي. ښاغلې حما لیکچره ده او نسرین په حقوقو کې ماسټري او دکتوري لري. د سپینې ماڼۍ تر سلاکارې د مخې د ډیرو لویو نړیوالو شرکتونو د لانجمنو حقوقي دعوو وکیله او ګټونکې وه. په بشري مرستو او همکاریو کې هم خورا لوی او روڼ شالید او بیکګراونډ لري. تر زلمي خلیلزاد وروسته دا دویم افغانه ده چې په امریکا کې په لوړ پوسټ کار کوي او شاید په راتلونکي وخت کې د خپلې ځانګړې وړتیا له مخې نوره هم وځلیږي او تر دې هم په لوړو موقفونو کې وګمارل شي. دا د کندهار ولایت یوه یاده کورنۍ ده. نیکه یې د مور او پلار ارواښاد عبدالقدوس په پارلمان کې د کندهار د خلکو استازی او سناتور و. دا د ښاغلې نسرین بارکزي د ژوند په اړه لنډ معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې داسې ویډیو پورې د الله په امان.